وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. او دوی قسمونه وخوړل په الله تعالی باندې خپل پوخه قسمونه چې کچېره دوی ته معجزه روشي نو خامخا لازما په هغې سره ایمان وروړي. ته ورته ووایه بېشکه همدا خبره ده چې معجزې د الله تعالی سره دي او تاسې په دې څه شي پوه کړئ چې بېشکه دا معجزه چې کله روشي بیا هم دوی ایمان نه وروړي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. او میش د دوی زړونه او د دوی سترګې اړوي لکه څنګه چې دوی په اول وره په دې نورې معجزات باندې ایمان رانه وړ او میش دوی په خپل سرکشۍ کښې پرېږدي چې سرګردانه دي.